وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم پنځه شپېتم نمبر آیت د سورة طه. چونکې د شپږ پنځوس نه څلورم مقام شروع دی تر واوې پورې د فرعون انکار ذکر کې دی تکذیب او دوسره وخت د مقابلې انتخاب شو د اختر ورځ او څاک ټیم ادګار به ټول راځي. نو اوس ساحران موسی علیه السلام له خبره کوي د یو ادب د وجه نه الله ورته ایمان نصیب کړي. ته مخکې پړې مړې غورځوې کې موږ یې غورځوو. کله وایي چې قال لهم موسی خو بعد قولهم ادب خو ډېر اوچت شی د خیار خویونه په ځان کې جمع کول. صاحب د منهاج المسلم به لیکلي د الله سره ځان له ادب، د نبي سره ځان له، قرآن سره ځان له، صحابو سره ځان له، جمعات سره ځان له، د قشا مؤمنانو سره ځان له. قالوا یا موسی، وی ویلی چې یا موسی اما ان تلقیا یا به ته وغورځوې و اما ان نکونا یا به شو مونږه اول من القا اول دا چې وغورځوې پړې مړې. قال هغوی وغورځوې ځئ. اگر موسی مقابله بیا ګرانه ده که نه چې ارمان مو پوره شي. فاذا په هغه ټیم الله وایي پړې د دوی او همساګانې د یخیل الیه راتل درړه په خیال کې د دوی د سیر نه انها تسعی چې دا روان دي منډه وایي. سیر اثر لري که نه دا واقع پیدال دی. څوک چې وایي نه لري بس آسي ظاهر د قرآن نه خلاف. اوس طبیعي رپې راله او دا منافع د نبوت سره نه ده. فاوجس الله وایي معلومه کړه فی نفسي په خپل زړه ځان کې یره موسی علیه السلام. اوجس طبعا قلنا موږ ورته مه یېرېږه انک یقینا انت الاعلی ته یې اوچته بری اعلی ځکه چې الله یې تر شا ولاړ دی. والق وغورځوه ما هغه څه چې ستا په دې خلاص کې دی نو یو دم به اخرې ما صنعو چې کوم دوی کړي دي. تلقب معنا بغیر د ژوند نه به ټول تیر کړي. دوی څه کړي انما کې دا ما موصوله دی معنا دل دی. انما یقینا دوی کړي دی قید الساحر دا خبر دی مبتدا پټ هو قید الساحر تو جمله سله ده. یقینا هغه شی چې دوی کړي او چل د ساحر دی. ولا یفلحون شکامه به د ساحر ہے تو اتا چې کړه راتګو کې په مقابله د معجزه کې فالقي الله پریوت ساحران سجده کوونکی. مجور شیغه ول انابت پکې راغی غالب. قالوا آمنا دی ټول ویلې مونږ ایمان راوړې پر عبد هارون او موسی. هارون دلته ولې مقدم کې د وجه فواصلونه دویم په دې صورت کې احمد د هارون دی علیه السلام. وزه فرعون بدنام او دا ستاسو مشر دی او دا دی او دا. قال ورته ویلې آمنتم له تاسو تصدیق وکړه ده قبل ان مخیدین چې اجازه وکم لكم تاسو لرا انه یقینا ذا کبیرکم تاسو مشر دی الذي اغا علمکم چې تعلیم درکړې تاسو لا رد سیر د جادو بدنام لګی کنه. فلو قطعنا زبخامخا کټ کم ایدیکم تاسو لا سنا او په من خلاف ندل بدل خلاص شپبخا به مزورن کم په تنو د کجرو فب منع علا او خامخا تاسو معلوم کوي اینا کم یو زمون اشد عذابا سخت په اعتبار د عذاب او باقی پاتې کیدونکې او دې ظالم پیدا کارونه وکړو. ساحرانو تثبت ذوی الاستخلاص زور به شي خو مرګ بینو. قالو دې ورته ویلي لن منا هرگز مونږ ته نه غوړه کو علامه پاس باندې شمول راغله من البينات کار دلیل اول الذي اغ الله شمږه غوړه کړیو یعنی الله دې موږ چې موږ پیدا کړیو فتورانه دا معنا مونږ ته نه غوړه کو په دې دلایل باندې او په الله باندې. دویم وو قسمیږه قسم دې پاس چې موږ پیدا کړیو. فتور کې معنا د چوت دغه غاخ اوري وچو غاخ روزي. قسم یې ځکه وکړي چې دې کې خبره مضبوطه شي.
په حق باندې قسم جایز دی. نبی صلی الله علیه وسلم اتیا قسمونه کړي. ابن قیم لیکي رحمه الله. او فقضی فیصله کوه ما انت قاضنا چې ته فیصله کوونکې. انما تقضي یقینا ته فیصله کوي د دې ژوند دنیوي هذه الحیات الدنیا مړه خو مرګ دی نو. اننا یقینا موږ ایمان راوړې به ربنا زموږ په دې رب لیغفر لنا چې بخنو کې موږ لره زموږ ګناهونه او ما سوچ ته موږ باندې زور کړي پای چې سیر دی. اکراه دا معنا فرعون په دوی باندې په زور سیر زده کولو یا دا چې دوی کوم وخت تنازع وکړه چې موسی علیه السلام مقابله نه کو فرعون سورو کې چې مقابله لبزي دوړ راځي. او والله خیر الله تعالی غره او ابقا باقی پاتې کېدونکې دا ول خبره جواب شي. اینا اشد و ابقا عذابا و ابقا مستخویف. انه من یأتی ربه یقینا سوچ راغ خپل رب لرا مجرمن معنا مشرک فان له جهنم یقینا در پار جهنم دے لا يموت مړکی کی بنفیا پای کی بالکل او نه بژوند کیږي. سورہ اعلی 13 کې به وي خلک وی پلان نه مړ دنه ژوند دي بشارت. ومن یأتی یو سوچ را شاغل را مؤمنا مؤمن مجرم نه مراد ان تشرک دی کنه. قد عمل الصالحات یقینا عمل کړي نیک ادا د فرایضو فاولئک داخل شی لهم الدرجات العلى دول درجه د جنت دی اوچته دوی درجه او بل کې د زمکو اسمان فرق دی. حدیث کې راځي شهید د 100 درجه دي. جنات عدن جنتنا عدن دی تجری بیگه با من تحتها د اعلان نورنا او خالدین فیها همیشه به پای کې وذالک جزاء من تزکا دا بدل راغ شاده جزان پاک ساتي د کفر او شرک نه. کفر او شرک نه الله ځان پاک ساتي تذکرہ معنا را تزکا دینه پنځم مقام درې ته پوري. اوس موسی علیہ السلام له جزا ملګری بوزا حرکت فرعون دی اور په شورتل بیره حلاکت. ولقد اوحینا یقینا وحی کړو موسی لا ان د خبرې چې بوزا به عبادت ما بندگان د شپې اصل کې مانو د شپې تاګو دی ویلي. مفسرین د آیات په تشریح کې لګي نقطه په کې دا وا چې د شپې ما بندگان بوزا مهم خلک به د شپې ګرځي څو کې ونه ګوري. او فضرب به ولهم ذل ری ولا رپامسا فی البحر پدرب کینو بغرجی کی وشا چودی وال لا تخافون بهریږي دلاند کې دونا او نه بهریږي د غر کې دونا. فرعون دم لاند کوي نشي او بمرم غر کینا ای اتلس لګ یا دولس لګ کسان غیر شو دا دولس قوم بس پوری وته الله پوری سره فاتبع سمنا ورپسې شو ورپسې کړه د دې پسې فرعون به جنود خپل فوج فغشيهم نو پټ کړه دوی لرا من اليمين د درې ابن ما غسو چې دوی پټ کړل مار پر تعظیم او تفخیم. مختصر معنی کې وای کله کله تعریف د مسلې موصول باندې مقصد به تفخیم عظمت مړ راغلو غراله. سوره غافر 19 کې وموي اضل الله گمراه کې فرعون ما هدا خودري ورته ونکړه یا بنی اسرائیل یا اولاد یعقوب نعمات قد اخرن منتا سنجات درګه ساسو دشمن او ادم وکړه منتا اسرا په طرف داغه تور الایمن کې کوئی ترکی دغه دوه قولونه مونږ کې د الله کتاب لپاره دوی ما غاوی کسان د پاره د تفصیل د توبې یا د باز احکامات کتاب ونزلنا من نازل کې علیکم المنّا بتاسمانه خوګه جاولو شي ویلې مون کلو خوراک کوي من طیبات ما د مزیدار غسنا چې کوم رزق مون درکړې تاسو لا تجمن کوي په دې کې په ادخار فیحل کې نازل بشي تاسو باندې سما غضب ومن او اغسو چې نازل شو په دبان سما غضب فقط حوا شو برباد. هوا يهوي ضربه يضربون معنا برباد هلاك او هوي يهوا سمع يسمعون محبت ویلش. اوس ترغیب له توبه واني يقينا زخام خابخن كم لمن تاب غشاله چې توبه استري د کفر او شرک نه وامن ایمان راوړو وعمل عملو کې صالحان د شرط برابر ثم اهتدى بیکلک شو بری مسله د استقامت ال دین د پاره بدلتا د احتدار لپاره اور شردار شي استقامت په دې دین دویم د شکون نزان ساتل دریم په سنت عمل څلورم التزام او لزوم د اهل سنت الجماعت
پنځم اسلام باندې تر مرګ پورې دې نه شپږم مقام موسی علیہ السلام الله ویل رالی بستا در پاج تراجی شي سامیرو خا د قوم ګډوډ کی دې خواړه بیا راتل اوردون اور باندې وما او کم یو شی دی چې ته وخت راوستیان قوم اکثر دې قوم نه یا موسی اعجن منا پتا دی نو قال هغه ویلې هم دوی چې دق دی الا اثر سمنا سما په مسلک یعنی هغه مې په خپل دین سنت طریقه باندې پر خودلی او ما تادی کړي الیک تعالی رب ای رب سمال ترزا چې شي خوشال شرابا د الله رضا پر ډیر اسباب دی وختي پابندي دا غو حکم مسواک قران خوراک ساک نورس الحمدلله ویل ارشي کې د الله رضا کوشش د مور پلار رضا علم دعاګانی منزنا مصیبت کې رب العالمین الالتجاء رضیت بالله ربا دا کلمات ویل گاونډي سره سلوک او عمل صالح نو قال ویلي فإنا يقينا من غزمي کې چولې قوم استا قوم من بعد اکساد را تګنو رسا واضلوا گمراه کړي دوی لره سامري دا ډېر امتحان موسی عليه السلام بیرته راغی دین څو سکیدون کې سړیو فرجع موسی راغی وافش موسی خپل قوم ته وسو د غم نډکو په قوم د دې په شرک نو قال یا قوم ویلې شه ما قومه ایت سره وعده نه کړی تاسو سره وعده حسن خوادا دې کې دوه قولونه مولي کې وعده توحید لا اله الا الله د یو الله اطاعت دویم د کتاب ور کول افتواله یو ګو شو علیکم تاسو باندې الا حدود عهد ام اردتم کستا سو اراده وان یحل چنازل شی تاسو باندې غضب تاسو درب د خوانه به مخالفت وکي سما دوا دے ولی ټیم کو شو کنه بل کار مو کو دی جواب کې بدریم اختیار شقبالی قالو دی ویل مخالفت ستاره وادي نه کړي په خپل اختیار ولکن علیکم من بار کړی شی ولای په بوجونو من زینت القوم د وجدا زینت د قوم ډول سروسپن و مغرزول فكذلك دق شان سامری مغرزول یې خپل وې دا قوم دای پاتو په نه د غنیمت سو خپل دومره قوم دومره ستر چرته نه خاصه خو بنا برار تقدیر سخه جوړ کې خاور موري سے تلسم به جوړ کې اوازونه شروع کړه د حلول اخ دیوا قرطبي دلی کې چشته نه کنه ټوپونه وای وسند معبودان نګر شي راګرځي فاخرج لهم پس راويستو لهم دوی لپاره الله وي اسخه جسدن جسدو له خوار دوی لپاره आवाजو فقالوا دی ویلی چې دا الهکم دا ساسو حقدار د بندګی ری او الہ د موسی علیہ فنسیان هیر کو موسی دا یہ سامری الله مسله توحید هیر کړه اوس الله پیرت کوي حاصل لري چې دانه اختیار د خیر او شر لري نه جواب خلکو لور کولی شر څنګه الہ دی فلا يرون اي دین ګوري الله يرجو شنو واپس کېلیم دوی لره قولا وینا ولا يملك اختیار نه لري لهم دوی لره درند زر بلا کولونه د خیر ور کولو جواب د سوال ولې هارون لګه شي دعوت نه لري کړي نه کړي لري خپل ذمہواری کړي دا ولقد قال لهم هارون یقینا ویلو دوی لره هارون من قبل مخکې دراتک د موسی نه ای زما قومه انما یقینا تاسو غرزولې شي فتنه کې چې شرک دی وان ربکم اسباد توحید یقینا تاسو رب الرحمن مع مهربان دی فتبعون اسما تابعداریو کې په دې عمل کې واطيعوا امري اطاعت کې زما د کار فتبعوا نو دې ورته ویلي چې موسی نه راغله منشدلې ګر چا پیره تعویذ شپېلی بموال وسم وی چې قوالیکم قال دی ولن نبرحا من با میشواله په دمانه منجاوران حتا يرجع تر دې چې واپس شیلې نن لره موسی آراغه نو قال یا هارون ما منعکا څه من کړې دعوت نه اس پاټیم راي ته مشتا دی ورېدل دل گمراو ولې تابعداري زمانہ کوله دي کې دوه قسم دي اول ما په صبر اغلې وي سورې عرب شروع د سلوي کی ویلې دویم زما تابعداري بری کړې وي بوکس بری استعمال کړې وي موږ قبطي ونه وارو اف عصوي تامرینا فرمانی زما امر تا وکړه هغه څه ویلې
نو قال هغه جواب کې وی ویلې چې اې د مور زویا مې د پلار زوی مخ لیکن شفقت د وجه نه دی ویلې لا تاخذ مني صاحب لحيتي ګیر زما او دا سر زما اني يقينا زير دم صاحب تابعداري کې ان تقول شتبه ونه وای چې تا خو دا واله راوسو ته وای تا خو دا واله راوسو بین بني اسرائيل ما بین د بني اسرائيل کې ولم ترقب قول انتظار دونه کو زما وینا تا یہ لحاظ دیونه کې دې تعارف ترا خشی ته پوره دی بس دل نظام په لاړو سامری لا تحقیق کوي موسی عليه السلام غنا قال ویل فما خطبك صدق غټ کار ساسو اے سامری مون می موسی می خاو ناو سویلی آیت کې دوه قول دي قال ویل اسماعیل مو بما فاسو چې دې پین لرو فقبست منا مارا ټوله کړیو قبضه من اثر الرسول تابعداري د رسول فنبستها به مې بد شو و مې غرزوله وكذلك ودق شان ډولې کړو مال نفس ما دي نفس ته چې وستا اتباع مې کوله چې تلاړې و مې غرزوله دویم قول علماء لیکره چې نه هغه د جبريل د اس د کې خاور مې راواخسته مې دي کې غرزوله تلسم جوړ شو اول قول راځي قال ورته ویل فذهب ذا فإن لك يقينا استرستاد پارا په دې دنیا کې ان تقول چې تبو اله مساس بس مال رزق کو تم راوړي وان لك الاهلاك يقينا است هلاکت د پاره وعدشتا موعد لن تخلف تب چرتم د مخالفت نه کوي تخلفا تبره مخالفت نه کوي اين به تیرې نه او انظر وګوره د خپل اله الذي چې تګر جدلې پای عاکفا من جاورا من بخامخا دا وسوسو به والو زو فلم په دې ظریف کې نسمن پالو زولو امام بخاری شه خوځه کوي چې بوتوس ماتول پکار دي اثبات توحید او جواب د سوال دوی ویلي چې ټیک دا الہ نه دی نو الہ څوک دی انما الهکم یقینا حقدار د بندګۍ استاسو الله دی الذي اغا لا اله شنشتره حقدار د بندګۍ سوا داغه وسع پر اخر کل شی نه ریشل علما په بار د علم دي جنرو سوس دویم عیسی د نبی صلی الله علیه وسلم صدق او تخفیف دنیوي اخروی به كذلك ذا قشان نقص من بیانو علیک بتابانی خبرنا ما دا اغام بیا قد سبقات مخی تیر شوی ما نه مراد انبیاء صد پار للتشجيع بادرې پارا وقد اتیناک یقینا متعال درکړې من لدنا د خپل طرف نه ذکر یاد تخفیف دنیا اخروی کڅو کې ونه منی لبه من اعرض الله چا چې مخواړو وانه ددنا فانه يحمل يقينا دا ببار کې يوم القيامه فرض قیامت باندې بوج بد بوج دی او خالدین همیشه به فی پای کې وسا او ډیر بد دی لهم دوی لره يوم القيامه دی فرض قیامت حملم بار ډیر بد بار دی الله ودا وس حال اورا یوم باورز معنی چې بوکې بوګړې شي برېش پهلې کې سورې چاوي جمله صورت د هر صورت کې بروح واچولې شي ابن کثیر پیرت کې شپېلې مراد ده ونحشر من براجمكم مجرمين يومئذ په دې ورځ باندې زرقن معنا خړسترګي زرقن معنا عمياړ اندو دریم تګي يتخافتون الله تعالی دوی به خبرې کوي بینهم په خپل مابین کې چې تاسو وخت نه تیر کړی لاش مگر الله سورې چرته قبرونه کې دویم دنیا کې خپل مابین کې بدوي نحن اعلم الله من ډیر کوي بما يقولون پاس شو دی وای اذ يقول پاتیم شو وای او خیر د دې طریقتن په بار درای الا بتم وخمن تیر کړي مگر یو ورځ طریقتن په بار درای امثل معنا او خیر جواب د سوال دی غرون سره بسګي ويسالونك معنا وان عبارت پټته بس الله به والو زیګر ظاهری وس ولار کاری دا به سره سره هغه ورځ باندې بخلک وي چې ولار دی روان وي وان عبارت پټکا وان کچر د دوستانه ته پوسوږي ان الجبال دی غرونو بارکی نفقل هو شواب زید رب زمان اسفن فال زولو پری به دل رقعانی میدان صفا الله اکبر مدت مانام درا لا ترى تمنو ګوري فیا پدې کې کوګواله ولا امتن ډېر کوي
یوم اذن په دې ورځ باندې داخله به الله روان شي دای پسې دای کې یو قول علماء لیکل دای د دنیا عام دویم اسرافیل علیه السلام دریم نبی لا یوجه له سمانا لم معنا دان کا نشتا کوګواله لهم دویلا عنه داغنا سیده بجی ساکت به الله سوات الله و یوازن للرحمن مهربان الله لا فلا تسمعوا تبناور الا حمس مگر سا خستل ید خپو کشار ایک گنگوسی سے حس حس رد شفاعت قهری جواب د سوال زمو معبودا من بچ کی گلا یوم ایزن په دې ورځ باندې الله ولا تنفع نفع بورن کی سفارش دلته دو قول دي شفاعت احد الا شفاعت من دویم لا تنفع الله نفع بورن کی شفاعت انشاءالله الا لمن اذن له الرحمن چې اجازه کړی غل مهربان الله ورضی له قولا او خو کړی دا غل پاره وینا دنیا کې د شکار کړی چې کړی ارد شرف علم يعلم پویږي پاس چې دنه مخکې دی ورستا دوینا ولا يحيط دنیوي او اخروی حالات ولا يحيطون داخله ګیرنا چې به پای باندې پیډ بار د علم ورسای کې دوه قول دي را ټول به الوجوه الله دا غټ کسان دویم عاجز به مخنا للحیا غلاله چې همیشه ژوند دی او منتظم دی ابن قیم لیکي اسم اعظم دی کنه یا حیا قیوم برحمتک استغیث وقد خاب یقینا مراد من هغه څوک چې بار کړي دی ظلم شرک ظلم تیرې شرک دی التا بشارت ومن يعمل چا عملو کې من الصالحات د قران او سنت برابر وهو مؤمن فتشال چې سړی مؤمن دی فلا يخافون بيريږي ظلم د زیادتنا ولا حزمن کمی کمی جته بنئ تر قران لا جواب د سوال په دنیا کې چې انسان کامیابیږي پڅو وکذالک او دقشان انزلنا ولا منازل کړي قران عربین مضمون ښکار دی او به مو بیان کړي په پدې کې من الوعید دمکانی لعلهم در پاره يتقون چې داخل ویریږي او یا نوې کې لهم دوی ذکر یاداش یہ پیدا کی دوی له وعید ورسای کې بیان توحید او دې تویل شي نتیجه د قران آیت کې دوه درې قول دي فتعال الله د قران مرکزی مسله سره توحید یواله فتعال الله فسوچد الله الملك بادشاہ دی او ثابت دی تادیم کوا پر قران باندې من قبل ان مخکی دینا چې پوره کړی شي تعالی وحید دو څه مطلب نبی صلی الله علیه وسلم جبرئیل بشي زر قران ویل وینا دویم چې قران په مقصد باندې پوی نه نو چاره ما بیانوا دریم قول علماء لیکل تادیم کول دی په عذاب باندې بنا بر هر تقدیر او وقل دا و یا رب یا رب سما زید کمال علم علم نه مراد قران علم نه مراد فهم دی علم نه مراد حفظ دی ورته هیڅ زیادت پختنه سوال نه کړي ابن قیم به لیکي د علم او دنیا مابین کې رسول نه زیات فرقونه و حدیث مسلم کې راځي دی دعا برکت داو تر مرګ پورې الله ورته وحی را لګلا ورسه دربداري مخ کې ویلې تادیمه کو دلته چې کم شی په تادی یا چې به زر زمن زم ګوره او چې کم شی په دمر شي نبی نسی ولقد یقینا من غا اول کړي آدم علی السلام لمن قبل وړاندې فنسیان پری خو آدم ولم نجد له عزما من دمن کو در پار الله وه قصد حفظا عزما من حفظا صبر یا عزما معنا قصد دی ګناه لا اوس سید کې اوس مقصد د واقع شي نشان نه بزان ساتي وایس قلنا پاتیم چې موږ ملائکه له ویلې سجده وکي ادم لا فسجدوا الله سجده وکړي الا ابلیس نه کړه انکار وکړو جواب د سوال کې دې چې بل جبې کړي نه فقلنا نو موږ ویلې یا ادم ان ذا یقینا دا چې عدو لک سا دشمن دی استاد ناوي تاسو دیونه باسي من الجنت د جنت نا کې نشي به تکلیف کې او ان لك یقینا استار پار بدای چوږي کېږم نفع بده کې نه بر باندې کې وانك یقینا انت به تګي کېږم نه بده کې نه بری ګرمیم کېږي او مخکره وسوسینا به جو لوګي د قشان ذکر کړو جاما
یو ظاهر سره تعلق ساتي او باطن سره. انسان اول طعام غواړي به جامې وروسته به تنداو ګرمیم ظاهر او باطن سره تعلق ساتي. وسوسه واچول در شیطان کله چې راوته دلته دی ګټ کی ګټ ډېر وخت وي دې جن الله دا قبضه دل ور کړی را. قال یا آدم هل ادلک اے آدم ایز تعالی خودلنکم علی شجره الخلد پاونه د میشوالی وملکن بد شوک مچ جړیږي بنا فکلا وی خړ منه دینا نو فبدت الله کار شو لهما د دوړ د پاره د اندامونه وتفقا شروع شو الله تعالی علی ما پسامانی پان د جنت واسو خلاف اولا کارو کې آدم علی السلام د خپل رب نه په نشان فغوا مقصد ته ون رسیدو. قرطبی لیکلی دلته اسم فاعلی معنا باندې کې عاصی او غاوی دا آیات د مخکې آیات سره چونل ولې د شنشور ځان له ټوکړه شو عاصا ادم ربه فغوا وسبل رحم ثم اجتباه بغره کې د رب د الاختيار مع الامور فتاب علیه توبه رحم پیرا تو کې وهذا اکلا کېږي. قال الله ورته کتش من هذا دین جميعا طول زي بعضكم بعض استاسو لباسن باس نور د پار دشمنان دي فاما کچرت تاسو لړاغه من نسما د خوانه هدن هدایت چا چې تابعداري زماره هدایت وکړه دلته هدايه اضافت ځان لو کې تعظیما اسم ظاهر راوړو گمراه بم نشي پرې دنیا کې ولا اشقا بدبخت بني شي اخرت کې. اوس تخویف کوي څوک نه مني. ومن اعرض الله چې مخواړو سما د یاداشنا قرطبی لیکلي ذکر نه مراد کتاب او سنت فان له یقینا در پار بشون تنگي عام شون عالم ژوند برزخ جهنم ژوند شته اسباب شته تنگي او نحشرو من براجم کو پورز قیامت اعمالون لند قول دي یقیني لند ای به دلیل القران حجت لك وعليك سپارشم کوي غنا حدیث کې راځي روزهم کوي یا الله خلاص کا کې من کړي قران والله خوب پرې خودو قران لشکینه خوب به تر کوي. قال ربي ويل يا رب سما لما حشرتني ولد راجم کړم ما یقین لند به دلیل سوره بنی اسرائیل دعا بیا قصص پکښ پته کې عمرش وقد كنت حال دا چې زوم لیدون کې ارث می قتل مخ کی الله ورته چې ګورا تعالی ایتونه درغلی وایره توجه نه وکړي جزاء من جنس العمل. قال الله ورته وی كذلك دقشان اتت كدرغلی تعالی ایتونه زمون دیاد دی وست قصدن وكذلك اليوم انتم دیاد وست لشوي او قاعده وره وكذلك ودقشان جزاء ورکوم من اسرف شاله جزیته کړه په شرک ولم یؤمن ایمان نه درا وړه پایتونه دربا ولا عذاب اخر دی رب سره الله اخرت عذاب الله تعالی اخرت کې عذاب ور کوي په باندې قادر دی ځکه دنیا کې عذاب ور ولا عذاب الاخرت او خمخ عذاب رسنی اشد سخت دی ابقا باقی په نسبت سره دنیا او خبره تا اوس تخفیف دنیوي سره د زجر او فلم يهدي من اخکارا اینه د اخکارا شوی دوی لا کم اهلکنا الله من ډیر برباد کړي قبل هم د دینه مخکې پیړی يمشونا داخلك مزل کې دی پرې کورونو کې یوسیږي ان فی ذلک یقینا پدې کې نخدي لورنها خوندانو د عقلونو تقوا دار تا. اوس تخفیف دنیوي جواب د سوال ولې عذاب ناراضي ولولا کلمه دې کې دوه قول دي اول مهلت د عذاب دویم راتک د رسولانو ولولا کلمتنا الله وکنیو کلمه وړاندې ستاد ربنا لکانا سمانا لکانا عذابهم لازما بهم عذاب د دوی پورې بټچوي واجل مسلمان ته معلومه ده چې کله برازي اوس عذاب د پاره ترجی کله چې خلک مخالفت کوي الله ته صبر کوا دویم ذکر کوا زه په یک مستعد دشمن فصبر صبر کوا علامه یقولون فاس شدی وی مفعول دی یقولون کټ کې ډېر خبرې کړې دي مړه دا پلانین علاج صبر سره وسبح تسبیح بیانوا بحمد ربک سره د حمد رب دی به معنا د مع تخلی او تحلی دواړه رااله نقصان نه پاک دی کمال والا دی قبل طلوع الشمس مخه دراختلو دنور او مخه د ډوبېدو نو ته چې سار مازنانو سعودي سو اخیری شپږ آیتونو درې د شوې د متعلق راغلي دي او په څه سره شپه کې قیام الليل فسبح تسبیح بیانوا پاتراب دورس کې لعلک سره پارج شي خوشحال
خوشحال به الله خوشما یادای او صبر کوي کمنه یادای ټول عمر بخپای تزهید په دنیا هجرت ته کې به مو رب داري مخکې ویل صبر کوا منس کوا دل دوست هغه شیان بیانې چې هغه معنی د صبر او مانځ نه دي دنیا کې چې نه وته الله موزي سبه جمع شو کله پاتې شي به ګورو به او موږ د واخ په لسترګری اعلان هغه صلاح چې موږ مزي ور کړی به په دې باندې ازواجن مالداران لمنهم د دوینا ډول د ژوند نیوي اچا وجري لاړې قالین دې زرب دې پرش دی الله دې کسترګې مو بندوا خو مالداران لمنګ ډول ور کړی لنفتنا اندر پارا چې موږ ازمه کو په دوی باندې فيه پای کې ورزق ربک او رزق درفستا خیرون غره دی او باقی پاتې کیدون کې ډېر رزق معنا دنیا کې جنت کې وس یو شیل الله دې زور ور کومنس وامر امر کو خپل اهل لري په ان زبانه کلک شپای حدیث کې راځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په پریشانی سره مخامخ شو اذا حزبه امر مصطفی احمد کی روایت دی نواب صدیق حسن خان صاحب نقل کړي دی فتح البیان کې قانون بیو کې د عادتو لا نسالک ته موږ زموار نه ګرځولې د رزق مختالم رزق درکو ول عاقبتو انجام رسنه راځي د وجه تقوا لا مجرک له اهل التقوا وزجر منکرین د قران لا وقالو دی وی لولا ولی راتک نه کې مونږ لرا بیااتن په یو نه درب د دوی نه په شان د موسی جواب اولم عین دراغله دوی لرا الله بینه ما کارا غس چې په صحیح په خانو کې قران شعراء سر شپک شپتا عنکبوت یو 50 کې ویلو نه قران دی نو اوس حکمت دا قران الله ور نازل کې او رسول چې سبا قیامت کې سو باندې پیش نه کی ولو ان کمن داخله ک الله برباد کړي په عذاب باندې من قبل مخه دی قران او رسول لقال دوی بویل ربنا یا رب زمون لولا ولذین علیکم لیو رسول چې مونږ تابعداري کړې آیات استاد آیاتونو من قبل ان مکه دې چې شو مونږ ذلیل او شرمنده قصص وسلوي نیسه سره 15 پېتا اوس په دنیوي قل هو كل نارو انتظار کون کې انتظار کوي فستعلمون نظر دې چې په بشي څوک دې خواندان دلاري نیغه ومن اهتدى څوک مقصد لرسیدلې سورۃ کې امتیازات واخر موسی د پاره تشجیع ډیر نه کی جګر کړي عذر د آدم علی السلام بن نسیان تثبت د سایرانو ورس ایمان نه آداب دعوت ذکر پر سورۃ الانبیاء رب داری الته واقع موسی علی السلام ذکر د پاره تشجیع دلته نور ذکر کوي دویم الته عبدیت د موسی علی السلام ذکر کې دلته نورو دریم الته احوال سختره قیامت ذکر کړل ته چې اقترب للناس نږدې شو غره مقصد د صورت سره هغه انسانان چې هغه توحید نه غافل دي اولې څخه تذکیر دي په عقلي دلیلو دویمه کې تذکیر بالانبیاء اول باب 15 پورې بسم الله الرحمن الرحیم تخویب مع زجر صحابه وس یو بد نبی سره ناس مجلس کې بل وی دنیا کار کو به داوی چې نو ویراله اغله به بیان ولا د یو ملګری آبادی کوله نو ورسوه نازل اقترب للناس دا ایستاک آبادی نه کته شو قیامت نږدې نو اوس موږ سکو اقترب الله وی نږدې شو د خلکو له دوی حساب وهم فی غفلت په غفلت کې راز کون کې زجر مراتب د غفلت سره غفلت کې راز کوي اوس ترقی ما یاتی ما الله وی راځي دوی لرا من ذکر نه یاداش ذکر معنا قرآن ذکر معنا ذکر معنا رسول من ربهم د دوی درب د خوانه الله وی چې نه ویره دا غراتګه یې نه ویره دي په ګمان متصل استدلال نشي کولای چې ګوره دا مخلوق دی الا مگر وقت دی الا وهم يلعبون دوی به کيلو به لاهیتن قلوبهم دې سمنا مشغول دي زونه دي په محبت د دنیا کې دوی مشغول دي زونه دي د شرک په دروغ کې سوګي د فکر د قران زونه دوه قسمه لري کنه یو زړه د مؤمن دی او بل د کافر بل د ګناګار د مؤمن د زړه څو صفات ځان سره یاد ساتي پاک به د شهوات دویم پکې انابت به درې مطمئن به په ایمان څلورم محتد به په ایمان پنځم الله په رب تراولي شپږم اطمینان به
وم تعظیم بکې د الله د شاعرو اتم سکینه نهم رافت او رحمت بپکې لسم مینو پکې د بل مؤمن سره یو لسم الله پی صفای راوسته دا دو لسم د خواهشاتو نه پاک دی دیر لسم د ایمان سره مینه کې کله کا څوار لسم ایمان پکې داخل له بشاشتم لسم د الله د ذکر نه یریږي شپږ لسم ربط بپکې ولسم اخبات بپکې اتل لسم یریږي بچ الله عمل رد نه کی دا ډېره مهمه خبره ده نن نسم نرم به د الله یاد لا شلم دقشان قران له بغوګ دی یو اجتماع عاجز به دوی اجتم د الله د دشمنانو سره به دشمنی کوي درشتم اسلام له سینه کولاو کړي دقشان نور علامات مشتري حدیث کې راځي رسول الله فرمایي شاکر به د سره سره د نبی صلی الله علیه وسلم د احادیث مالک د علم د پاره بلو کې جمعه سره به تعلقي الله له تسلیمي ور کوي جهاد به سره جهاد به کې پروتي امید به کې تمو په کې د الله نه بیريږي بخل به کې جمع کېږي نه دوکي به کې نه اخلاص به کې وي صدق به کې وي غلول به کې نه محبت د اهل بیت به کې رحمت به کې حیات بزلس ژوند کېږي په قران باندې د لپاره درله سمور مخکمه ویلو لاهیتن قلوبهم یو تفسیر دا مشغول دي زونه په محبت د دنیا کې دوی مشغول دي زونه د شرک په درو کې شو کې اثرو پټېکړه چرګا چا الذين انسانانو چې ظلم کړي دي دلته عبارت دی یقولون وی ویلي هل هذا نذر پیغمبر الله بشر مگر بشر دې ساسو غوندي موږ نبی ولیو منو بشر دی بل افتاتون السحر تاسو قبل ایجادو وانتم یو خیر تبصرون دا معنا رد شرف العلم قال غویل رب زما پوی دی القول پوینا باندې چې بر دی اولاندې او هو السميع هغه چې دی او پوی دی په سمای براو اردلاندې اسمان اوسمګه کې دویم سوال مړ ګډوډ خوبونه دي بل قالو بل کې دی وې دا خوبونه دي ګډوډ دریم بل افتراو بل کې نبی د ځان جوړ کړي سلورم بل هو شاعر مل کې دا شاعر دی پنځم فلیاتنا را دی ولم لره نه خار کما ارسل لك څنګه لګلې شوې دي اولنې اوس جواب د ورسنی سوال نه لب نشه غیر مرتب ما امانت ایمان نه دراوړې قبل هم د دینه مخکې من قريتن چې وکړي اهلکنا چې موږ برباد کړي ورسره دراتک د معجزاتو افهم یؤمنون ایدوی به ایمان راوړي مشکل جواب دا اول سوال دی ویل دا بشر دی وما ارسلنا الا موږ نه لګل انسان وړاندې مگر سړی وਹੀ موکړي لیم دوی لرا سورې نحل انبیاء کې بم وای او فسالوا الذکر ته پوسوګي دي علماء کنه پويږي چرتا عالم سړی به تقلید نه کوي تقلید با څو کې چې نه پويږي ذکر مراد قران او سنت والا واستعد ما قبل لوازم د بشریت ثابتول وما جعلناهم من دې ګرځول دوی جسدن الله تعالی وی جسد لا یاکلون الطعام مشروړي بنخري وما كانوا نبي همیشه خزر مړ دي تکمیل ثم بس دین الله موږ رښتیا کړو دوی سره الوعد وعده د نصرت فانجیناهم نجات ورکې دوی لره موږ ومنه واغه چاله چې موږ خوا واهلکنا تبا مکړو زه ته کوونکی اوس ترغیب دی قران لربت مخکې غفلت بیان کې دلته وی ته وغواړي جامع او ټولنه او انسان نه غفلت ختم شي قران دی بیان کی لقد انزلنا یقینا موږ نازل کړی الیکم تاسو له کتاب فی ذکرکم بده کې تاسو دین دی حسن بصری وی دین قران او سنت دی دویم قول لري ذکرکم سو شرافت تیرا فلا تاخرون دم عقل کار نه علی ویلی اوس تخفیف دنیوي د پاره د ازاله د غفلت پرې ختميږي الله وایي چې د بخاني خلکو د هلاکت واقعات ذکر کړي قسمنا کې معنا د هلاکت قسم کې اصل کې ملا ماتول وکم او ډیر کرته مون هلاک کړي الله من قريتن کله کان ظالمتن وظلم کون کې وانشأنا فیدا مکر دین اور سه قوم بل
فلما حسوا الله چې کله محسوس کو عذاب زمونږ نه اذا هم ناصابا دین الله یې په پوندو ګرځېدل کوزن په پوندو لاړل دوی له څه ویلې شي مګر راځي او ورجو واپس شي لامه هغه صلا چې تاسو به بدمست کړی شوی او طرفتم دا معنا دنیا کې ډېر بدمست وي گاډي کورونا ومساکنکم ساسو کورونا لعلکم در پار چې تاسو نه تاسو کړی شي څه معنا تاسو کړی شي تاسو د پیغمبر تاسو ولې وژلو تاسو بارکی دې ارس پختن الله کوي قالو دی ویل یا ویلنا وی تبید مونږ له افسوس ته مونږ لا ان كنا یقینا مونږ ظلم کوونکی والله مونږ تیرې کړ دې وځو شی په غیر محله څوخ پوری وي فما ضالت الله یمیشه به تلک دا استغاثه دوی دعوا من استغاثه او پرید حتی جعلناهم تر دې پورې چې موږ دې وګرځو الله ویلو کړی شوی خامدین او شان یخا ور دې سکروټي د پاسه په بو اړه دل میکړه دې جن دویم باب دی دیر شمبرایت پورې عقلی دلیل سره د زجرونو زموږ اسمانه سي ابا صلی الله علیه وسلم پیدا کړی سوره دخان ته درش کوم وایي سوا دویش کی وما خلقنا السماء والارض جنسی معنی ټول اسمان نو زمکی مونږ نه پیدا کړی اسمان او زمکا وما بینکم چې دی پرې ما بین کړي اصلو بکون کی مونږ ټوک ماران زجر آیت کې دوه قول دي اول دانت تخذ لپاره مفعول پټ کا السماء والارض دیم لتخذنا کی بن معنا وکا من لدنک عندا ان كنا ان فيك هكذا عبارت رو با سمانا دارا لو اردنا کزمون چرته اراده و ان تخذ شؤون اسمان اسمك الله ونعبس لتخذنا ونم وبن کړي من لدنا د ځان سرا ان كنا نيم فاعلين كون کی دشي دویم لهو نه مراد بچي من عندنا پخپل معنا دي ان شرطي ره جزاء پټلا دوی ویل عیسی او زیر د الله بچین دی نه زولې دی پلان جواب لو اردنا که زمونږ اراده وي ان نتخذ چې مونږ نسو لهون بچي لتخذنا مونږ بنولې وې هدا من لدنا دا چانه چې مونږ سره دې ملائک ان كنا فاعلين کوم دې کار لا کوون کې نو تاسو نه ویلې شي انسانانو جبريل می بچره اسرافیل می بچره میکائیل می بچره بل می بچره بل خو نه میره ویلې نشته بچي می نشته معنا دارا دو قولو پکې ورسره کې زجر دا دلیل الله ولې بیانې بل نقذف بلکې مونږ وولو الله بالحق بر حق باندې باطل په سبب دې دلایلو فایت مغو سمانا دماغ ورته ختم کی لری کی کنه فاذا هو الله يناسب بها ختميدن کې شي ولم الويل تاسو تبعید مما د وجدات سنا چې بیانوي د الله په شان کې تصفون فی شان الله مما اجلیره وسرت کې پاچا چې ملک د الله لوري نه غني دوی ول الله سرګنی پیرین دی وادي دی نه کړي ولو خاص غلا خلقن ملقن من اغسری چې اسمانونو کې دی ولانه دې اسمه کې ومن عنده واسو چې دا غسر دی لا استكبرون لوی نه کې دا غره بندګي او نستړي کېږي استحسروا من لا يرجعون دویم لا ينقطعون دریم ستړي کېږي نه يسبحون الليل تسبيح بیان د شپې د ورځې او لا يفترون من سستم نه کوي حدیث کې راځي او یې سره ملک بیت المعمور نه طواف کوي کم ملک چې توشي وری قیامت پورې باغره پاره بینوبت مون رسیږي موسی علیہ السلام الله علیه وسلم ملائک د سره دي من معك في السماء یا رب ملائک دی ودول اس قوم یو قوم د مرادت د لکه دنیا کې د خارو د شګو ذرات يسبحون الليل ما تسبيح بیانې کنه ام اتخذوا ايدي نولي دي الهات خدایان من الارض من جنس الارض د جنس د زمکه هم دلته حمزه پټه هم آیا دوی ژوند کولی شي سوره فرقان دریم کې بوم وینا جواب واورا لو کان فی ما کچرته پر اسم کو اسمانونه کې الہات خدایان ملازمه ذکر شوی د سوره مومنون یو نبی کې الا الله سوا الله نه لفسد الله دا بغړ شي وی کنه نظام دوی کې د اتحاد کړي امکان وبکیو اوس نتیجه شراکت والا شوی
فسبحان الله پس پاکی د الله لره چې رب د عرش دی اما دا سنا چې دوی بیانوي لا يسألو تپوس نه شي کېدی اما دا سباره کې چې دوی کوي وهم يسألون دوی نه به تپوس کېدی شي الله نه څو پوښتنه ځکه نه کې معبود دی کنه بل زجر ام اتخذوا دوی نیولې من دوني سوا د الله نه الهاتن خدایان دلته عبارت دی بلا برهان بغیر دلیل نه نو قل ورته وای چې ها تو برهانکم دلیل راوړی رد شرک دی او بیان د توحید دی برامنډه کې مړستا سره بری توحید باندې څه دلیل لې هاذا ذکر من دا یاد دا چاره مایه چې ما سره دی و ذکر من یاد دا چې ما وړاندې بل اکثرهم بلکې اکثر دوی لا علمون الحق نه پويږي پر قران او توحید حق دو قول دي القران دیم توحید فهم ورزون د استله مخاړون کړي به ورسیا کې نقلی دلیل اجمالی د ټول انبیاونه او دا تفسیر دی وذکر من قبلی وما ارسلنا الیمون دره گله من قبل اکسان وړاندې چې رسول سره زخرف 15 کې به موي الا مگر منغوه کړي له غلرا انه د دې خبرې چې لا اله نشته حقدار د بندګۍ سوا زمانو فعبدون اسما بندګي وکي رد پر مشرکینو سوچ ملک د الله لوري نه غني وقالوا اتخذ الرحمن دي خلق ویلی شنی ولې مهربان الله ولد الناس ولې سبحانه ول کریم الله پاک دی بل عباد د خبر دی متری پټ بل هم عباد بلکې دی محتاج دی الله عزت کړی شوی لا يسبقونه مخکیږي نه دا غنا بالقول پوینا وهم دی بامر دا په امر باندې عملون عمل کوي دلیل ما قبل اورد شفاعت قهری اورد شف العلم يعلم پویږي ما پاس چې دوی نه مخکي حالات دي دوی نه رستا ولا يشفعون دوی سفارش نشي کوله الا من نا چاله پارا چې الله راضي کړي وهم او دوی چې من خشيتي دا غره ير د وجنا مشفقون یو بل سره مینه کوي یریږي لمن ارتضا چې له انتخاب کی الله راضي کیو الله راضي کړي بس در پارا وکا دوی سفارش به چاله نه کې الا لمن ارتضا ایجز واره ومن يقول چاچو ویل منهم دري مقربيننا اني اله يقينا معبود من دوني سوى الله اني اله يدشمن ویل الله ځکه مراد دلته الوهیت نه بلکې یو صفت مراد دی چې پلانې کار سما سي موارده دماغ جوړول تب جوړول خلق له عزت ورکول یا بل بچي ورکول ځکه اله ویلي فذلك نجي الله يدل من بدور کو جهنم كذلك نجي د قشام جزاء ورکو ظالمانو لا ظلم وذ شی فی غیر محلی دي جن دویم باب د تصویق پوره عقلی دلیل نور اوري باران نه کیږي وای کوم شي کې نه راټوکیږي راوي ټکوم دا پروګرامونه څوکي الله بندګیم د چا پکار الله دوی نشي غلې بند مې سے بچی رہا باران پلانې کې بنا وې کذا او کذا نه ټول الله کوي اولم ير الذين ينغريا انسانان چې کفر کړي لري ان السماوات يقينا اسمان نظمکا کان تارت خنداوي بن دو معنا غاني دي یو خدای شو ګور لکه دا دواړه لاسونه سره یو ځای کا الله کلاو میکړه اسمان پورته راړو زمکا لاندې دوی مرت خندا معنا اسمان باران نکو زمکی شینکین راټو کول ففتقنا الله کلاو کړه کنه موږ دا دواړه جعلنا کې دوه قول دي خلقنا دویم حفاظت وجعلنا من پیدا کړي من الماء د ابونا اریو شی حي ژوندې ابو کې دوه قول دي اول نطفه دویم دا معلومه وبو دویم جعلنا معنا حفاظت من الماء کې من اجل دي افلا يؤمنون دوی دومره ایمان نه لري عقلی دلیل وجعلنا من غرزولي في الارض پرېزمه کې رواس غرونا ان تمید بهم د دې وجه چې جړک په ونه خوري الله تمید دویم کراهیت ان تمید وجعلنا فيها بهم غرزولي پدې کې الله وی لاري پراخ لاري فيها معنا پدې زمګه کې دویم قول لري غرونو کې لعلهم يهتدون چې مقصد د ورشيږي کور رزي بل ځله بل يهتدون سوچ په یوګه د توحید نتیجه بلاس درشي درې عقلی دلیل وجعلنا السماء منغرزولي د اسمان الله وی سقفن یو چت محفوظن ساتلې شوی د څنا د سقوطنا سورې حج 15 په د پاتې 15 سروي دویم د شیطان نه
سورې صافات نمبر هجر ولس دریم د معاصیونه وهو موضوع چې ان آیات علی هدایتنا مورثون راس کون کړي نستور کې سوچ کې نسپمې کې اون د قشان او چتواري کې نور کې بالعقل دلیل شپه ختم کړه دا ورځ راوسته وهو الذي غزاد دی خلق الليل چې پیدا کړی د شپه ورځ والشمس د نور کلن دا ټول په فلکن په خپل مدار کې وهي لامبو سپوږمۍ د شپې نور د ورځې او زجرونه اول زجر مړ ته مړ کېږي نو هر سړی مړ کېږي آیت دلیل به چې خضر وفات ابن کثیر دلیږي وما جعلنا من دې ګرځولې لبشرین دی چې بشر د پاره ستان وړاندې الخلد معنا عدم فنا اف ان مت کتم مرشی فهم الخالدون دی به شي امام شافعی فرمایي رحمه الله وی ډیر خلک موږ د مرګ کوشش کوي تاسو مړ کېږئ ارمان کته ژوند دی قاعده وره کل نفس ناری و نفس ذائقه الموت سکون کې د مرګ دی ازمی کوم کتا سمانی بشر والخير د شر او خیر فتنه د پاره د امتحان و الینا او خاص موږ لبر او ګرځولې شي د پاره د حساب مجوله صيغه ویلې څوک منی کني من الله ټول بس ما خو راځي ورسای کې زجر دی بالاستهزاء رسول پر الله ملنډي کیدو خخا غدا دي چې دین موږ لا بیانې دین دی او دا و اذا فاغه ټیم چې ته وګوري الذين انسانان چې کفر کړي دي نو ان يتخذونك تاننسي الا مگر هدوون غب کړي شوی ټوکې در پورې گئی سوئی یقولون عبارت پټته احد الذي ادعى غسوک دي چې کنزل کې الهاتهم ساسو د خدایانو یذکر من یسب کنزل څنګه به ذکر معائبهم عیبونه بیانې وهم موضوع چې به ذکر الرحمن په یاداشت مهربان الله هم کافرون دي غیر مسلمان ورسه کې زجر به استجال العذاب عذاب دې پتا دی باندې غواړي سورې بنی اسرائیل دولس کې ویلو خلق الانسان انسان پیدا کړی شوی من عجل د تادی سوريكم زر دې زبتا سره وخیم آیات اسما آیاتنا آیات سمنا ما اصاب الامم المتقدمه یا قتل بدر کې فلا تستعجلون تادیمه کوي خیر ورسه کې زجر دوی رامنډه کې مړ وې سو به قیامت ويقولون دوی وي متى هذا الوعد سو خدا وعده ان كنتم صادقين کرشتنی وي زجر حالات دار الله ومخ پرې پرې اور کې دنه نه لو يعلم کچر ته معلوم کی الذين غ انسانان كفروا چې کفر کړي لري تفصیل لري وقت حين دا سټین دی چې نه بشي بندول انو جوهم د خپل مخون نور ولا انزور من د خپل شاګانو ولا هم نه بدوی سره الله کوم کې دي شي لمستعجلوه دو بچرتم قیامت وخت نه وي څنګه برازي نو دا بل تیم الله دوی له برازي بختت الناصاب خوراک بکین وړي به خوري نشي کړي قیامت براشي اسب الاسن لبر اخر جوړ کړي خوراک سٹاک به شروع شوي نه قیامت براشي ګډه بزبر الوي شي د فارغ شوی نه قیامت براشي چپلې به تړي تسمه به راکش کړي نه قیامت براشي پس حیران به کی فلا يستطيعون ردها طاقت بنلړي چې واپس کې دی او نه بدوي رو کتل شي د رحمت په نظر اوس تسلی سره د زجر بل استهزاء او پیغمبره پوخا خلکو پورې خلکو ملنډ کړي ټوخي کړي صبر کړي تمام کوي ورقد استهزاء نن ټوګه کړي شوی پر رسولانو من قبل اکسان وړاندې رسولین کی تنوین د پاره تعظیم دی ډیر وی تکثیر دی ډیر معجزات والا و تعظیم دی اوچت خلقو قبل لفظ من رسول الله صلی الله علیه وسلم دی لکه تعمیر کې وخت کم حدیث کې راځي کنه ورسره به درش کسان داو کې دنه به درش نه وای زاپری دی مشران دا څه خبره پیش کې چې نو تاسو اورېدل نه تاسو پلارانو معنا د قران او سنت په کتابونو کې نشته ضرورت دین نه منکری فحاق پس ګیرا واجولا بالذین پاغ چا پوری سخرو شملنډې کړي منهم دو دینا ما معنا عذاب ما عذاب دا څه شي دې کړي استهزاء د دې عذاب ور پسې راغی جزاء من جنس العمل ورس آیات کې اوس حق او باطل معبود فرق بیانوي دا د شپې تاسو ساتل څوک کوي الله د ورځې هم څوک راوچتي الله نو بل څنګه بندگی کوي قل هو یک له کې معنا د ساتلو دا من
څوک دا غزا چې تاسو ساتل کې باللیل والنهار د شپې د ورځې من الرحمن دې کې دوه قول دي ای من عذاب الرحمن دویم ابن کثیر لیکي من غیر الرحمن سورہ زخرف 15 نمبر آیت کې بوي څوک شته نه زجر بالاعراض ذکر کې توحید معنا مراد ده بل هم بلکې دوی چې د ذکر ربهم د یاداش د خپل رب نه چې توحید دی مورزون الله ویراس کون کړي بل ابلهم الهاتنا ید د خدایان شتري شمنه کې من دوننا زمون غیر تمنعو نو لا استطيعون الله طاقت لري د کومک د خپل ځانونو ولا هم نبدي کفار سلام الناس موږ د خوانو کړي شمل ګرځوبا هم زمير کې دوه قول دي اول کفار دویم بوتان یسحبون کې قول داري زمير د دې معبود لراجه کا معنا د مل ګرځوب دا دوی مشرکان لراجه کا معنا نشي بچ کېږي جواب د سوال دوی دام چې امداد نشي کولای نو د عمر فیدی څنګه ورکړي دنیا کې سورہ فرقان 33 کې به مو وایي بلکې موږ مزي ورکړي ها اولای د خلق لا و اباهم د دې پلاران لره حتا تعالی تر دې پوری چې وګو چې پرې باندې عمر په دې شرکه الله دې یاد وستو اراز وکړو را دیو څلوي کې موي افلا يرون داخلين ګوري ان نات الارض من را تکو د اسم کرا کمو من اطراف هذه اطراف دو معنا غانې دي به موت العلماء دویم برکات آلو دریم غلبه اسلام افهم الغالبون دوی بغالب شي نه ورسته کې زجر دې پینکار دوه قل اوایا انما یقینا ير درکم تاسو لا بالوحی پر وحی باندې ولا يسمعون ابر الله ويكون سړی دعا اذا ما پاتیم چې دوی له مهلت ور دوی له ير ور کړی شي او کان دیو وزجر مع التخويف د ټینګ من دی الله وي ولا ان مستهم الله وي کورسیږي دوی له لقون دی من عذاب ربک استادر عذاب خامخاوي یا ویلنا هي افسوس دی موږ لرا ان كنا يقينا من ظلم کوونکی نفخه المنا لګو واستخفف اخروی آیات کې دوه قول دي اول ونزعو من بکیدو الموازین التلی یا اعمال القسط سمنا زوات القسط دوی مفلو کې انصاف لپاره لیوم القیامه ورځ قیامت امام بخاری سے د آیات خپل جامع په اخر کې راوړي ګوره د ارث تړلې کې ډېر احتیاط کوي میسج لګلو کې قتلو کې وینا کې فلا تظلموا ظلم بنی شګره په هیڅ یو نفس هیڅ یو شي وان کان یبتی وان کان احد کامل دیو کس پان دازر یو د یو د گدن اتینا من براوړو به دا وکفا بنا پوره د موږ لره حساب کوونکی سار نغر می پر ټول حساب خلاص لکه څنګه علي سے فرمای یو ټیم ډوډۍ ورکه حساب هم د ختم کی دي جن سلورم باب دی څلور نوی نمبر ایت پورې نقلی دلیل د موسی علی السلام نه جواب د سوال دوی نبی له ویل مړ تانوی نوی خبري پیش کړي جواب ولقد اتینا یقینا من ورکړې موسی او هارون لره فرقان فرق ما بین د حق او باطل کې راولي یو حلال او حرام جدا کوي دعا نجات او نصرت موسی لور کې نور برباد کړ درې و دیا ان رنارا و ذکر یاداش تقوادار لا تقوادار څوک دی ربا الذين خلق دي یخشون ربهم چیری د خپل ربنا بالغیب په حال دن لیدلو کې وهم دی چې من الساعات د قیامتنا الله مشفقون ده هیبت زدا وس ترغیب دی قران لا وهذا ذکر دا یاداش ده مبارکون الله پیدمن اسم مفعول شغه ولی ولی نشا پوری لکی وین کلا وکی خودون کلا خادم ټول پیدا انزلنا نازل کړي برن راغله جمع شغه ویل متشابهات دي په اعتبار د کرام ملائکو افانتم یتاسو له دلل منکرون ناشنا غنون کې دویم قول دا انکار ته کوي نه په کار کنه وصلی الله تعالی علی خیر خلقه